په دې آیاتونو کې او په دې حدیث کې الله تعالی د دین اسلام بیان کړی دی چې دا دین او دا ایمان او دا هدایت او دا قرآن دا ما را نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم. دا زموږ عقیده نه چې دا شرایع یعنی شریعتونه او دا کتابونه او دا وحی دا د الله د طرف را نازله شوی ده. که آدم علیه السلام وی، که نوح علیه السلام وی، که موسی علیه السلام وی، که ابراهیم علیه السلام وی، که عیسی علیه السلام وی، او که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی، په دې ټولو باندې یو وحی را نازله شوی ده. اگر چې دونه شته چې احکاماتو کې تغییر او تبدیل لازم، احکاماتو ته موږ مولیان په خپل اصطلاح کې فروع وی، فروع مسئلې، او چې کوم اصول وي، اصول دې ته ویل کېږي چې د ټولو انبیو اتفاق په یو خبره باندې راغلی، نو دې ته موږ اصول وي. یعنی توحید په اصولو کې د ټولو انبیو دعوت توحید طرف ته راغلی. داسې چېرته یو پیغمبر په پیغمبرانو کې نشته چې هغه دا ویلي چې نه الله واحد لا شریک نه دی راغلی. 1,40,000 کم او زیات پیغمبران تیر شوي دي، او په دې 1,40,000 کم او زیاته پیغمبرانو کې یو پیغمبر هم دا نه دی ویلی چې نه الله یا 2 دي یا 3 دي یا 4 دي یا 6 دي یا 15 دي لکه څنګه چې مشرکان وي. د هر پیغمبر خوله په دې باندې چلیدلې ده مبارکه چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اگر چې پیغمبر جدا کیږي، کله لا اله الا الله آدم خلیفۃ الله وی، او کله لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله وی، او کله لا اله الا الله موسی کلیم الله وی، او کله لا اله الا الله عیسی روح الله وی، او کله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کلمه مقره اول جز چې کوم راغلی دی، اولنی جز د دې کلمې د توحید سره تعلق ساتي، او په دې توحید باندې ټول ادیان متفق دي. په دې توحید باندې مونږه عیسایان، یهودیان د ټولو رایې دا ده، د ټولو انبیاو رایې دا ده چې توحید دا د هدایت او دا د وحی سرچشمه ده. اوس که چېرته یو انسان په فرع کې اختلاف وکړي نو داسې ګزاره کوي، فرع دې ته وایي چې یو مسله وي، نو دې سره مونږ چا ته کفر نسبت نه کوو. چې یو مسله کې چا اختلاف وکړه فرع کې نو دې ته مونږ د کفر نسبت نه ویو چې یا لاس اوچتول شته او یا لاس اوچتول نشته او یا امین بالجهر شته او یا نشته. دې ته مونږ فروعات ویو. فروعاتو کې مونږ د کفر نسبت چاته نه کوو. خو چېرته یو انسان په اصولو کې اختلاف وکړو، یعنی د توحید نه انکار وکړو، نو دې ته مونږ بیا کفر ویو، ځکه چې دا د اسلام په بنیادي عقیدې باندې ګزار شو وارو شو. نو یو شی چې هغې کې ټول انبیا متفق او اتفاق پکې راغلی دی هغه توحید دی. دویم شی چې هغې کې د ټولو انبیاو اتفاق راغلی دی هغه نبوت دی. نبوت څه ته ویل کېږي؟ نبي څه ته ویل کېږي؟ نبوت څه ته ویل کېږي؟ انسان په خپل عقل باندې هدایت ته نشي رسېدی. په عقل باندې انسان که په خپل عقل باندې هدایت ته رسېده نو هر هغه هوښیار سړی چې هغه هوښیار دی او هغه ته وحی الهیه نه کېږي نو هغه بیا هدایت ته رسېدلی. لکه مونږ ورته یوناني فلاسفه او یوناني حکما ویو، د هوښیاران خلک راغلي دي. سقراط، بقراط، چقراط، دا چقراط پکې ځاسې وین، دا پکې نشته. سقراط، بقراط، چقراط، جالینوس، پالینوس، دا ټول هوښیاران خلک، خو سره د دې نه دا هدایت ته نو رسېدلی. نو چې هدایت ته رسي نو هغه د وحی په لحاظ سره رسي. وحی پېژنئ که نه؟ د الله د طرفه د انسان د هدایت دپاره یو کلام راشي، د الله د طرفه د انسان د هدایت دپاره یو رڼا راشي. هغه رڼا د هر چاړه ته نه راځي، هغه رڼا د انبیو زړونو ته راځي، د پیغمبرانو زړونو ته راځي. نو چې د پیغمبرانو د انبیو زړونو ته کومه رڼا د انسانانو د هدایت دپاره راشي نو دې ته مونږ څه شي ویو؟ نبوت، پیغمبري. دا په آدم علیه السلام شروع شوې ده او دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختمه شوې ده.
که د یو انسان عقیده دا وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس پیغمبران شته نو موږ دې سړي ته کافر وشو. او د یو انسان که عقیده دا وي چې نه د پیغمبرانو څه ضرورت راغلی دی، لکه یو ډله په دې هندوانو کې تېره شوې ده براهمه ورته ویل کېږي، وایي د دې څه ضرورت دی چې الله تعالی پیغمبران رالیږي، هر انسان په خپل عقل باندې هدایت ته رسي، نو دغې ته موږ کافر وي. او که د ټولو پیغمبرانو اقرار دی کو یو نسی پیغمبر د نه پاتې شو، نسی پیغمبر د غټو پیغمبرانو ته وایي ټول دی ومنل خو ابراهیم علیه السلام دی ونه منه کافر دی، ټول دی ومنه خو عیسی علیه السلام دی ونه منه انسان کافر کیږي، ټول دی ومنه خو موسی علیه السلام دی ومنه انسان کافر کیږي. د یو پیغمبر نه انکار هم کفر راغلی دی. او دا به عقیده ساتي چې نبوت او رسالت او پیغمبري او هدایت او خیر دا الله تعالی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم کړی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس پیغمبري نشته. د دې د وجې نه موږ قادیانانو ته خراب خلک ویو چې قادیانان د نبوت او د رسالت قائل دي، او موږ د نبوت او د رسالت قائلېدو او باقي پاکې کېدو ته کفر ویو، نو موږ قادیانانو ته کافر ویو. دغه شانتي یو شی چې هغې باندې به خامخا ته ایمان لرې هغه آخرت دی. د ټولو دینونو په دې کې موږ سره هندوان هم شریک راغلي دي. د هندوان هم رایې دا ده چې څه شی شته چې دا انسان مړ شي نو څه شی شته، او هغوی ورته سورک او نرک وایي. نرک زما په خیال جهنم ته دوی وایي که نه؟ نرک جهنم ته وایي، نرک اور ته جهنم ته دوی نرک وایي. او د دوی هم دا عقیده ده چې خو خاص کر خصوصا درې لوی دینونه چې هغې ته عیسایت او یهودیت او مسلمان وایي، د دوی رایه دا ده چې آخرت شته، او د آخرت یو بادشاه دی، دا به حساب کتاب کوي، او هغه بادشاه او د حساب کتاب والا ذات دا الله تعالی دی. نو زمونږ عقیده دا ده چې مالک یوم الدین یو بادشاهي را روانه ده، یوم الدین را روان دی، د آخرت یو ورځ را روانه ده چې په دې کې به الله تعالی نیکوکار ته نیکي ورکوي او بدکار ته به بدي ورکوي، او د نیکۍ به الله اجر ورکوي او د بدۍ به الله عذاب ورکوي. دې ته ورځ د آخرت ویل کېږي. دا ادیانو کې دا ټول شي شریک راغلی دی تقریبا. د دې نه پس فروعات دي. د فروعاتو د حفاظت ذمواري الله نه دا اخیستې. ما چې کوم آیات وي چې انا نحنو نزلنا الذکر، نو دا نه ده چې فرع به دې باقي وي. د آدم علیه السلام په زمانه کې به دا تاسو عوام سمې خبرې کوئ داسې خبرې کله ناکله وکړئ چې موږ نه پوهېږو چې تاسې د کوم ځای نه روباسئ. یقین وکړه ګورئ دا تاسو ته دا زړې نیاګانې خبرې کوي، او زړه نیا چې راته خبره وکړي نو تاسو دا دین دی. نه د زړې نیا خبره دین نه دی. وایي د آدم علیه السلام به 2 بچي سهار کېدل او 2 به ماښام کېدل. تاسو اورېدلي دي؟ وایي د حوا علیه السلام به 2 بچي سهار کېدل او 2 به ماښام. یا لکه د مسلمان 2 بجې چې سهار کېږي او 2 ماښام کېږي، نو دا څنګه؟ دا څه دغه دی، دا خو پیشوګان هم 2 بجې سهار او ماښام نه راوړي. پیشوګان چېرته راوړي 2 بجې؟ دا خو څه دغه نه دی چې بس خیر نه. د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام اتیا بطنه شوي وو، عمر یې 1000 کاله راغلی او اتیا زیږون یې شوي وو. نو ما به خبره پوهېږي؟ عمر یې 1000 کاله راغلی او اتیا زیږون یې شوي وو. نو چې اتیا زیږون یې شوي وو، عمر یې 1000 کاله راغلی وي، نو په 100 کالو کې به ایله یو بال بچ کېده. څه چوچوکې که نه؟ یا په 40 کالو کې به یو بال بچ کېده. پاتې لا دا چې 2 به سهار راوړل او 2 به شپږو میاشتو کې مې یو روایت راغلی دی، او کال کې به 2 بچي کېدل. یو به جینۍ وشوه، یو به هلک وشو 100 کال. نو چې د 100 کال به کومه جینۍ او هلک وشو، نو د دوی په منځ کې به نکاح ارامه وه. خو چې بل کال به کومه جینۍ هلک وشو، نو د دې جینۍ به د هغه هلک سره او د هغه جینۍ به د دې هلک سره نکاح جایزه وه. نو خلک وایي خدای دې دا خلک په رحمت واړوي، وی د خور سره یې نکاح کوله. نو د وابي زویه نو ستا د هغه نیا سره به یې نکاح کوله. هغه وخت کې څوک وو؟ زما په خبره پوهېږې نه؟ د حضرت آدم علیه السلام ورو زما په دې خبرو ځان پوهوې.
د آدم علیه السلام ورو نو چې ورور یې نو خو د آدم علیه السلام د بچو د تره زامن نو کړ د آدم علیه السلام خور وه نو چې خور یې نه نو د آدم علیه السلام د ترور زامن هم نو د آدم علیه السلام د حوا علیه السلام مور او پلارو رور یې نو چې مور او پلار یې نو رور یې نو چې رور یې نو د دې هلکانو جنکو ماما هم نو که نه او سره هغه د مور طرفه ترور چې هغه هم نه وه که نه نو چې په دنیا کې نه د تره زامن و نه د ترور زامن و نه د ماما زامن و نه بیا بل طرف ته د ترور زامن و نو چېرته څه نو سره یې خو نکاحګانې نه شو کولی د دنیا په سر باندې بل انسان موجود نو راغلی بغیر د دې نه چې د آدم علیه السلام خپل بچي راغلي بیا پوه پوهېږې نو شریعت سهولت ورک د هغه سهولت ثمره دا راووته چې شریعت وایي چې خیر د ورور او د خور نکاح جایز ده خو دون هم نه چې یو برګونې پیدا شي بلکې خیر د کال پس یا 2 کاله پس چې پیدا شي دا هم دا ځان سره یاد ساتئ د شیس علیه السلام په زمانه کې دا قصه ختمه شو انسانانو کې زیاتوالی راغی انسانان زیات شو قومونه جوړ شو قبایل جوړ شو علاقې جوړې شوې نو چې قومونه قبایل او علاقې جوړې شوې د هغې د وجې نه بیا وروستو د شیس علیه السلام په زمانه کې د خور او د رور نکاح ناروا شو نو ګوره اول جایز وه د آدم علیه السلام په زمانه دې ته مونږ څه ویو فرعه او بیا د حضرت شیس علیه السلام په زمانه کې ناروا راغلې ده په یهودیانو باندې الله تعالی د زراور د چربي استعمالول ناروا ګرځولي خو یهودیان خو ډېر سم د پنجپیري زامن وکړ چم کټاس پنجپیریان یهودیانو به داسې چل وکړه چې دا والګه به یې راواغسته او ویلې به یې کړه نو تاسو ورته په پښتو کې څه وایي ډل به یې جوړ کړه او الله تعالی پرېښودلي و چې تاسو به د هفتې په ورځ باندې ښکار نه کوئ دا به څه نه کوې دا هفتې نو دوی وله خپي اوبو ته کولې خپي اوبو ته کول خو زه په خپله نه پوهېږم چې دا خپي اوبو ته کول څه ته وایي چې دا متل د کوم دی نو خادم شاه تا ته خو څه پته نه لري دا د عوامو یو متل دی دا مولیان به له خپي اوبو ته کړي اوس پې زه نه پوهېږم چې څه شی دی خو بس زه څه شی دی نو قسم دی خو زه پې پوهېږم لکه د هر متل یو پس منظر وي یو تاریخ وي څه بنیاد وي د هر متل څه بنیاد وي هله ډېرې متلې دي خو زه په دې متل نه پوهېږم چې دا عوام وایي چې مولیان والا خپي اوبو ته کوي په دې زه نه پوهېږم که د دې څه مقصد راغی خو دا والا د یهودیانو به والا خپي اوبو ته کړې او د خدای قدرت د خالي په ورځ باندې به ښه کبان راغلل او په دې نورو ورځو به نه راتله نو دوی داسې چل وکړو چې د خالي په ورځ باندې به د دې سمندر خواته یو کنده وکنله او یو ورکوټې غوندې لښتې به یې دې خوا راوست ناکبان به ټول لاړل دی لښتي ته ورغلل د لښتي په ذریعه به دی حوض ته راغلل او بیا به دوی دا لښتې بند کړه نو نیولې به یې خو د څه په ورځ باندې د خالي او روچت پرې کړی د اتوار په ورځ باندې نو دې ته تاسو عوام وایي مولیان وله خپې اوبو ته کړي نو دا خو مولیان نو دا خو والا عوامو خپې اوبو ته کړی وی وري ښه مونږ مولیان هسې بدنام راغلي او نور رامیتوبونه ټول په دې عوامو کې پراته دي او مونږ مولیان هسې بدنام وی جدر میاں شاه جلال گیدر شیدر سب حلال مونږ هم مله کله ناکله خیر دی څه مسله راوباسو د غنیمت مال حرام راغلی دا بیا الله تعالی جایز په جومات کې بغیر د جوماته به د یهودیانو مونځ نه کېده دا سم عجیبه مسله وه بغیر د مولا نه به نه کېده چې مولا به نو د جومات کې به مونځ کېده او چې مولا به نو بغیر د هغې نه به مونځ نه کېده زه وایم چې دا مسله وه نو ډېره به ښه وه ځکه په لس لکه روپۍ به تاسو یو مولا اوس جومات ته نیوه ځکه د یهودیانو مونځ بغیر د امامه نه کېده مولا نه نه کېده د عیسیانو مونځ بغیر د مولا او د عالم نه نه کېده نو چې بغیر د مولا او د عالم له مونځ نه کېږي نو تاسو به بیا خامخا مولا نیوه نو چې مولا نیوه او مولا نه غیر مونځ نه کېده نو د مولیانو نشه به بیا تاسو ماته کړې وه خدای کو چې په 5 لکه روپۍ نه ته امامت کو که نه بیا به هم ارزان راغلی وري خو شکر وباسه چې الله تعالی د دې غضب نه په امان ساتلی ګورې که د دې غضب نه په امان نه وی نو ګوره دا بعدې پاټۍ والا خو بغر کې پرکې راغلی وي ګورې ښه ځکه مولیانو به ورته مونځ نه کو او د دوی خو مولیانو سره نه لګي نو داسې حق دغ په نیاز و چې الله پاکه څه چلو مولیانو به ورته چې موږ به تاسو ته علي مونځ کوو چې تاسو کتاب ته اوټ واچوئ که تاسو کتاب ته اوټ اچوئ
مونږ تاسو ته موس کوو کو کتاب ته اوټ نه اچوي نو موږ نه کوو دوی خو به کتاب ته اوټ نه اچو نه بس لاړې غر کې پر کې شوی به خو شکر وباسئ چې د ګولیارو دې جنجال نه خلاصي یعنی بیا به هم څه چل بیا به ډېره زیاته تکلیف راغلی نو د یهودیانو او د عیسایانو مونځ بغیر د مولا نه کړي دا د حضور صلی الله علیه وسلم برکت دی چې هر ځای کې مونځ کوه خادم ښاغلي ځان ته مصله واچوي او په دکان کې ودرېږي په فارم کې ودرېږي اسلم خان ځان ته داري د ټماټرو په ځای کې مصله واچوي ودرېږي مونږ طالبان مولیان ځان ته چې مونځ رانه قضا شي نو ودرېږو مصله ځان ته واچو بغیر د جومات هم مونځ کېږي دا برکت او دعا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې فروعات ویو څه ویو ته فروعات دا بدلېږي را بدلېږي کله یو شان کله بل شان کله یو شان د دې مثال د حضور صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مونځ راغلی حضور صلی الله علیه وسلم په مکه کې بیت المقدس ته مونځ ولس میاشتې په مدینه منوره کې بیت المقدس ته مونځ وکړو شا به یې راغله خوښ یې نه وه راغلې ځکه د پلار او د نیکه قبله یې کومه راغلې وه بیت الله راغلی بیت الله حضرت ابراهیم علیه السلام دوباره آباده کړې وه اسماعیل علیه السلام ورسره امداد کړی نو د دوی خواهش ده دا عربو او د بیت المقدس قبله د چا وه دا د یهودیانو وه دا د موسی علیه السلام د زمانې وه د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام دا د یهودیانو قبله وه نو دې عربو دا خوښه نه ګڼلې چې موږ دې قبلې ته مونځ وکړو نو خواهش ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یا الله زما دا قبله بدله کړي یې په خولې باندې ویلې لکه څنګه چې جلال الدین سیوطي رحم الله ویلي او یې په زړه کې نه خواهش راغلی او د انبیاو د زړه خواهش دا په مثل د دعا راغلی وي د پیغمبرانو په زړه کې چې څه خواهش راشي دا په مثل د دعا وي او دعا الله تعالی د پیغمبرانو نه رد کوي دا یاد ساتئ ښه نو چې کله د دعا خواهش راغی قبلې تبدیلی راغی نو 19 میاشتې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مونځ کړی او بیا د 19 میاشتو نه وروستو ناګهانه حکم راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله ته مخ یو مسله راغلی دې ته موږ په خپل اصطلاح کې څه شی ویو نسخ څه ویو ته نسخ عیسایان نسخ نه مني خو داسې جاهلان دي چې نسخ نه مني نو خپل دین یې خرابېږي نو چې د یهودیانو سره مناظره کوي نو نسخ مني او چې موږ سره مناظره کوي نو نسخ نه مني زما په دې خبرو تاسو نه پوهېږئ عیسایان چې د یهودیانو سره مناظره کوي نو نسخ مني ځکه نسخ مني که نسخ نه مني نو بیا خو عیسایت ناسخ ته یهودیت دپاره نه دی خو چې موږ سره کېني نو موږ ته وایي بیا نسخ نه منو ځکه بیا که نسخ مني نو بیا خو زموږ دین د هغوی دپاره ناسخ دی کنه خو نسخ شته او دوی وایي نسخ دا خو اسانه مثال تاسو چې چېرته ډاکټر له لاړ شئ نو ډاکټر درته نسخې لیکي نو چې نسخې درته لیکي نو دې ډاکټر ته دا پته چې دله به نن 8 ګولۍ ورکوم خو چې بیا هفته پس راځي یا میاشت پس راځي نو دا ګولۍ به دې مم 4 کوم به او بیا ډاکټر وایي چې 2 میاشتې پس راځي نو دا ګولۍ به بیا هم دې مم 2 کوم به اوس که ته لاړ شې او ډاکټر دله 8 ګولۍ درکړي اوس هفته پس ورشي او ته 4 دلې درکړي ته ډاکټر ته نه پوهېدې دې غرق پر کته ما باندې 8 ګولۍ خوړې اوس دې راته 4 کړې او بیا میاشت پس ورکړي او ډاکټر ته په کندلو شو چې خو همدا 2 ګولۍ به دې په اوله کې راکولې که نه ابه دې کور دې روان نه شه اول چې مې دله 8 درکولې دغې دکې کار کو بیا دکې کار وشو دې 4 کار کو بیا چې دکې کار وشو نو دې 2 کار شروع کړی دقه شانتې نسخ راغلی دی تاسو سوچ وکړئ یو زمانه په مسلمانانو داسې تېره شوې ده که مې ته وي حیران به شي یو زمانه په مسلمانانو داسې تېره شوې شراب حلال د بدر په شپه باندې مسلمانانو شراب وڅښل تاسو سوچ کوئ کافرو هم شراب څښلي مسلمانانو هم شراب څښلي د بدر په شپه باندې مسلمانانو د بدر په شپه باندې د بدر په جنګ پورې شراب نو حرام د بدر نه وروستو بیا چې د بدر جنګ وشو ښه وروستو بیا اسلام قوي شو بیا الله تعالی شراب حرام کړی چې چا شراب چې چا څښلي شهیدان شوي هغې کې د مسلمانانو داسې شک پیدا شو الا تاسو سوچ کوئ که الا شراب یې په ګېډو کې دي او شهیدان دی او د بدر شهیدان دی او شراب یې ګېډو کې راغلي خلکو شک پیدا شو الله تعالی آیاتونه را نازل کړه دا شک تاسو مه کوئ دا خو مخکې د حرمت ته په مثل د اوبو راغلي وو چې حرام نه وي خو اوبه یې که نه چې حرام نه وي الله چینی حرام کړی نو اوبه شوې که نه شوې که
دا حلال او حرام خدا الله طاقت دی او دا حلال چې تمون حلال وي او حرام تمون حرام وي دا خدا الله د حکم او د امر د وجنه چې الله نو ویل چې دا حرام دی دا په مثل لسه شي وي دوبه دا شان ډېر احکامات دي چې هغه ول نو بیا رسول الله تعالی دې ته موږ په خپل اصطلاح کې څه شي فروعات او د دې نه ما چې کوم دی هغې ته موږ اصول وي نو دا آیات چې الله تعالی وایي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا د اصول متعلق راغلی دا د قرآن د آیاتونو متعلق راغلی دا د هدایت متعلق راغلی دی او دا د هغې وحي متعلق راغلی چې کومه وحي الله تعالی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړې ده دې کې تغییر او تبدیل نه راځي په توحید کې تغییر او تبدیل نه راځي ګورئ په نبوت کې تغییر او تبدیل نه راځي ګورئ په آخرت کې تغییر او تبدیل نه راځي ګورئ دا قرآن په یو حرف کې الحمدلله تغییر او تبدیل نه راځي همغه قرآن دی او همغه الفاظ دي او همغه آیاتونه دي او همغه سورتونه دي کوم چې الله تعالی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل یو دین دا نشي ویلی چې نه عیسایان دا داونه شي کولی چې دا تورات او مکه تورات چې په عیسی موسی علیه السلام یهودیان دا داونه شي کولی چې دا تورات او مکه تورات چې په موسی علیه السلام را نازل شو عیسایان دا نشي ویلی چې دا مکه انجیل چې په عیسی علیه السلام را نازل شو مونږ دا ویلی شو چې دا مکه قرآن دی الحمدلله چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر لوی فضیلت دا دونه په ټولو دینونو کې چې کوم لوی کتابونه دي هغه اوسه پورې چېرته هم یو محفوظ نه دی پاتې شوی معنن محفوظ نه دی پاتې شوی او لفظن محفوظ نه دی پاتې شوی هم پکې معنن تغییر او تبدیل راغلی دی او هم پکې لفظن تغییر او تبدیل لفظ او معنا دواړو کې تغییر او تبدیل یو الحمدلله دا الله کتاب دی چې دا الحمد نه راواله تر د ناسه پورې په اعتبار د لفظ سره په اعتبار د معنی د دواړو سره الحمدلله باقی دی دا د الله شکر دی دا د الله موږ شکر باسو او ځکه الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر مونږ دا قرآن را نازل کړی دی او مونږ به د دې حفاظت کوو وصلی الله علی خیر خلقه یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي تکلیف مصیبت هم په امان کې وساتي د دواړو جهانو خیر او برکات راکړي یا الله پاکه څه تکلیفونه مصیبتونه چې له وطن نه لرکړي یا الله تعالی څه آفات مصیبتونه چې لرکړي یا الله د خیر او باران وکړي یا الله د خیر او باران وکړي یا الله تعالی په دې وطن باندې خیر یا الله تعالی د دې مسلمانانو جون ټیک یا الله تعالی آخرت زموږ حق یا الله زموږ ناراضي یا الله علم نافع کامل راک یا الله چې څه ګناهونه کړي هغه راته معاف کړي د نور ګناهونو نه په امان کې وساتي چې دردونو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول